د کابل نننیو چاودنو ته غبرګونونه طالبان د حکومتي استخباراتي کړیو کار بولي. د کابل ښار په دشت برچي سیمه کې نننۍ چاودنې چې لسګونو زده کوونکو او ولسي وګړو تیمارشوب لاړولې له توندو غبرګونونو سره مخ شوې ده. دغه پرله پسې درې چاودنې چې د کابل ښار د 14مې امنیتي حوزې اړوند دشت برچي سیمه کې د سید الشهدا په نوم د نجونو د ښوونځي مخې ته وشوې. له امله د ښځینه زده کوونکو په ګډون 25 تنه وژل شوي او 52 نور ټپیان دي. طالبانو په برچي کې د اوښتې مرګ ژوبلې له امله خواشیني ښودلې او دا کار د حکومت د استخباراتي کړیو کار بللی. طالبانو ویلي داسې کړنې د هغو منحوسو کړیو کار دی چې د کابل ادارې تر وزرو استخباراتي پوښښ لاندې د داعش په نوم فعالیت کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما هم د پیښې له قربانیانو سره غمرازي ښودلې او ټپیانو ته د عاجله شفا هیله کړې. د کابل حکومت پخوانی حکومت مشر کرزی کابل کې شوې چاودنې جنایت او د سولې د دښمنانو کار بللی او د سولې خبرو د سمدستي پیلودو غوښتنې کړې. په کابل ښار کې د برټانیې سفارت هم برید ترهګري زیات کړی او په یو ټویټ کې لیکلي تاوتریخوالی وړاندې له دې چې د لسګونو نورو ماشومانو ژوند واخلي باید ودرول شي. ارګ بیا چاودنه مستقیما د طالبانو کار بللی او هغوی تورن کړي چې د اوسني بحران د سولیز حل اراده نه لري او د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت سبوتاژ کوي. که څه هم تر دې دمه د چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا بریدونه داسې مهال دي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو لړۍ روانه ده او طالبان تور پورې کوي چې حکومت د بهرنیانو د نظامي حضور دوام ته زمینه برابروي.